د عبدالرحمن بابا د مطلب نه ډک ډیر ښکلی غزل دی، پوره یې واورئ. وی هر ژوندی چې د مرده په قبر ورشي، بس دی دومره نصیحت په دا دنیا. دا پاخه سرایونه محلونه، خو به وران شي عاقبت په دا دنیا. او وی هر چې راشي همواړه ځینې درومي، مسافر دی هر صورت په دا دنیا. او امانت به د لحد په منځ کې پروت وي، هر چې اوسي امانت په دا دنیا. او ضدیت د سړي عمر په عذاب کا، په کار نه دی ضدیت په دا دنیا. او لاس په سر په سینه ایښی و هر چاته، هم دغه دی شرافت په دا دنیا. او د هغه جهان سودا واړه د لیدا، که څوکان دی تجارت په دا دنیا. او وی که تمام دنیا واړه سره یو شي، نور به نه کا خپل قسمت په دا دنیا. او وی که څوک مرد دی خو هغه دی په دنیا کې، هر چې نه لري حاجت په دا دنیا. او وی که محنت که مشقت دی خو د دین دی، بکار نه دی بل محنت په دا دنیا. او وی بیل خدایا هر چې دی واړه فانی دی، که لذت دی که زینت په دا دنیا. او پر رحمان باندې دا عمر هسې تیر شو، لکه تیر شي یو ساعت په دی دنیا. او وی دنیا د هغه خلکو د پاره ډیر ښه شی دی، کم خلک چې له حرامو یې پریز وي، مشغول وي په پنج بنا. او کلمه یې وي قبوله هم په جهر په اخفا. هم سایم د رمضان وي فرمونز نه کاندي قضا. او که یې توان د حج رسیږي، حج هم وکي پسې بیا. دا پنځه بنا د دین دي چې بیان یې وکړو ما. او چې یون په دا طریق وي، هغه کس دی اولیا. او که یې مال د دنیا ډیر وي، هیڅ دی نه کاندي پروا. عبدالرحمن بابا فرمایی وی چې پسترګو کې خار وي سبا خوب کا، او چې پزړې غم د یار وي سبا خوب کا. په دنیا کې خوب هغه کا چې نادان وي، هغه ژوي چې هوښیار وي سبا خوب کا. او دیدار نه دی چا په پټو سترګو کړي، چې مطلب د چا دیدار وي سبا خوب کا. او زه رحمان د یار بنده او خدمتګار یم، او چې بنده او خدمتګار وي سبا خوب کا. او عبدالرحمن بابا فرمایی وی پخه خوی له بدخواهانو بې پروایم، په نرمه لکه اوبه د هور سزایم. او وی و هر چاته په خپل شکل سرګندېږم، آینې غوندې بې رویا بې ریایم. قناعت می تر خرقې لاندې اطلس دی، پټ د درست جهان بادشاه ظاهر گدایم. او وی که چالار د عاشقۍ وي ورکه کړي، زه رحمان د ګمراهانو رهنمایم.